د غزنی اندړو ولسوالۍ د شهید ابو یوسف دارالایتام کې د شهیدانو په یاد او یتیمانو د پالنې تر عنوان لاندې غونډه جوړه شوه چې پکې ګڼ شمېر خلکو د شهیدانو وارثینو او مسؤلینو ګډون کړی و. په دې غونډه کې ویناوالو د شهیدانو قربانۍ وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د شهیدانو یتیمان او کورنۍ پر ټولنې ځانګړي حقونه لري. دوی ویل چې د یتیمانو پالنه، روزنه او ملاتړ یوازې یو انساني مسؤلیت نه بلکې یو دیني او ملي وجیبه هم ده. مسؤلینو همدارنګه د خپلو خبرو پر مهال وویل همدا د شهیدانو سپېڅلې وینې وي چې افغانستان یې له اشغال څخه آزاد کړ او د اسلامي نظام د ټینګښت لامل شوې. ګرانو د شهیدانو قریبانو، شهدا مړه نه دي، شهدا الله تعالی د عزت یو لوړ مقام کې ژوند ورکړی ده. شهدا له ځمکې نه عرش ته پورته سوي دي، وار وحرې ګرځي، ورته الله پاک ډېر عزت ورکړی ده. شهداو له الله پاک سره داسې یو معامله وکړه چې خپل روح الله ته ورکړه او په مقابل کې هغه دایمي عزت هغه ترلاسه کړ. شهدا داسې خلک دي، د شهداو کورنۍ د غم کورنۍ نه دي بلکې هغه د بشارت او بلکې هغه د عزت کورنۍ دي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یو شهید به د اویاو قریبانو هغه شفاعت کوي، داسې قریبان سره مستحق د دوزخ وي. نو دغه د شهیدانو کورنۍ د یقیني د عزت کورنۍ وي دي. اول به نصرت پروردگار لایزال، دوم به اراده ملت افغانستان و اخلاص و پاداری مجاهدین. 20 سال بعد الحمدلله العظیم در میدان در افغانستان خاتمه اشغال آمد. خاتمه اشغال چطور آمد؟ از یک شهر، از یک قبیله، از یک قوم، از یک لسان، نه، همه ملت افغانستان در این فتوحات مبارکه شریک از مبارکشان باشه. ما امروز یاد از زمان مجاهدین میکنیم در اینجا جمع شده ایم، یا مقاله میخوانیم، یا ترانه میخوانیم، یا تبلیغ میکنیم، یا مذاکره میکنیم از زمین مجاهدینی که در میدان مبارزه به شهادت رسید، از خداوند شهادتشان قبول کنه، از او یادآوری میشویم ما و شما. بل لور ته یو شمېر یتیمانو هم غونډې ته وینا وکړه او ویل چې د خپلو پلرونو لار به تعقیبوي او د هیواد د خدمت لپاره به هڅې کوي. هغوی له خیریه بنسټونو، سوداګرو او عامو خلکو وغوښتل چې د یتیمانو د زده کړو، روزنې او ژوند د ښه والي لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. زه نن د ټولو یتیمانو له لورې دا ژمنه کوم چې موږ به د خپلو استادانو، روزونکو او خیرخواهو خلکو د زحمتونو قدر کوو. موږ به علم زده کوو، موږ به ښه اخلاق خپلوو، موږ به د اسلام وطن او ولس خدمت کوو، موږ به د خپلو والدینو نوم روښانه کوو او موږ به هڅه کوو چې سبا داسې انسانان شو چې د نورو بېوزلو مسکینانو او یتیمانو لاسنیوی وکړو. د یادونې وړ ده چې دغه غونډه هر کال په یاده ولسوالۍ کې ترسره کیږي چې مسؤلین یې موخه د شهیدانو یاد تازه کول، د یتیمانو د پالنې روحیه راژوندي کول او د شهیدانو د کورنیو ملاتړ بلل کیږي.